تاسو ته د زړه د کومې نه دا نصیحت کو نن منګه په پراخۍ کې وګورئ نن منګه هغه کوتاهي پوره کولی شو کومه چې زموږ نه شوې ده نن منګه هغه کمې پوره کولی شو کوم چې زموږ نه شوې دی موقع شتي موږ سره خدای ساتي چې وخت به دې راشي چې د پراختیا به ختمه شي چې کله د باندې مرګ راغی که نه دا پراختیا او د هر څه به دنه ختم شي دا موقع به دنه لاړه شي بیا به هېڅوک نشي کولی فرعون چې کله تباه کېدو الله تباه کو نو په هغه ځای کې ایمان راوړو او کلمه یې وي خو نه قبلېده چې دغه کلمه الله ورته څه ووي الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين خاوس الآن وس جون دي ټول زما په دشمنی کې تیر کو وسته کلمه وي نو چې په موت باندې مرګ راشي او په دغه ټیم کې بیا مونږ چغې وو د الله طرف نه ویلی شي چې الآن وس توبه وباسي وس ته سوی چې ګناهونه پرېږدمه او ژوند دې د خپلې مرضۍ تېر کو وس ته توبې وباسي ځکه الله سوی وليست التوبة للذين يعملون السيئات او توبه دا خلقو دا پاره نه ده چې ګناهونه کوي حتى إذا حضر أحدهم الموت چې کله مرګ راشي دوی ته قال إني تبت الآن یا الله وی توبه مې وویسته الله وی د دې خلکو توبه نه قبلوم د دې خلکو توبه نه قبلوم چې مرګ راشي او دوی توبه وباسي او سوال دا دی مرګ به کله راځي پته نشتی نو بیا توبه ولې نه وباسي کېدای شي اوس مرګ راشي کېدای شي که نه شي کېدای که مرګ راغی توبه نه شي ویستی او تعالی نه دی ویستې توبه دغه شان لار خو چې دا روح راورسېدې مرۍ ته او ګناهګار وایي توبه والله ورته وایي الآن د ده به څه احساسات یې تاسو اندازه ولګوئ دی به څه سوچ کوي تاسو اندازه ولګوئ چې موقع ورته نه میلاوي د توبې الله سوي لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ایمان والو دې سنه چې دا بچي دا مال تاسو ګره د الله دین نه واړي او د الله دین نه مغافله کی ګره نه اوله کوي د الله په دین کې مال دې ته وکړي دی من قبل ان ياتي احدكم الموت مخکې د دینه چې مرګ راشي فيقول ربي لولا أخرتني نبي أبا تشغوي يا الله لك دي ليت كده إلى أجر قريب لنيتي پوری نجدي نيتي پوری ولي سدي كول چه وخوالي فأصدق وأكن من الصالحين يا الله ويلك بستا پا دين كي مال ولا قوم و پا دي نيكانو كي بزان را ولا وس الآن وس صدقه ورکه وس د الله په دین خرچ کې وس ته په نیکانو کې ځان راولي نو بیا الله وتم خبره کې او اعلان ووري د الله طرفنا ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها الله یزګره چې نیټه پوره شي نو نه مخکې کوم نه ورسته کوم په دې کې هیڅ نه کیږي سبحان الله دې ته غوږ کېدی ناشنا ایتونه دي د انسان په دې جسم باندې چې کوم ویښته دي دا ودرېږي او که چېرته پکې د زړه نه سوچ وکړو حتى إذا جاء أحدهم الموت الله وی چې کله مرګ راشي نو سوی قال رب ارجعون یا الله ما واپس که دنیا ته مرګ په وخت کې دا چغه والی کېږي څه کوې چې واپس کېږي بچو پسې ځي که که نه هغه بنګله دې ګورې هغه کور دې ګورې تا چې جوړ کړی که نه هغه پټو پسې ځي هغه جیدادونو پسې ځي ښځه راته ګوره رایاده شوې ده که څنګه نه رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت یا الله واپس مې که لږ نیک اعمال به وکړم
الله ورته داسې مضبوطه خبره ورته وکړه چې هغې کې هیڅ شک نشتی کله هیڅ چیرې نشي کېدی یالله نو ده چې دا خبره وکړه انها کلمة هو قائلها الله وی کړه یو خبره وی کړه الله اکبر هیڅ اعتبار دې خبره لنشتی الله وی کلمة هو قائلها خبره دې وی کړه ما واپس کړو چې څوک به دا غواړي ما واپس کړو زه به واپس کوم بديت وكيلا ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون اللو شاتت لنشتي مخامخ برزخته برزخ جون بتير والواري دا خود را پاسیدو پوری الى يوم يبعثون نو بديت وكيلي فإذا نفخ في الصور کله چې شپېلې ولش بوکې وکړې شي بشپېلې کې فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون الله نبدي بمنځ کې بیا نسبونه یو نبدي یو بل نه تپوس کوي ندیته ګوره فمن ثقلت موازینو نو د چا تلې چې درنې شو د نیکیانو فاولئک هم المفلحون دا خلک کامیاب دي والله دې موږ ساتلي دي حالاتونه دا واورئ ومن خفت موازینو او د چا تلې چې سپکې شوې د نیکیانو درنې شوې د بدیانو فأولئك الذين خسروا أنفسهم الله يدي خلق وبيلو خپل ځانونه وبیلل وسم وبیلل في جهنم خالدون همیشه د پاره په جهنم کې عذاب ته ګوره څه دردناک او سخت عذاب دی تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون الله پړ مخې به پراتی به دی ور کې او دا ور به دی مخونو ته رسي دومره خو به د هغې زوروره لمبۍ چې مخ ته به رسي د الله له طرف نه به ورته آواز وشي الم تکن آیاتي تتلى علیکم زما ایتونه نه بیانولی کېدي تاسو ته څنګه فکنتم بها تکذبون دروغجن به مو ګڼل هغه ایتونه جواب به دوی څوک ناشنا جواب وکړي څه ورسره نشته چې ووایي مدقه ورسره ده دا به حقیقت وایي جهنمیان قالوا ربنا ای ربه زمونږه غلبت علينا شقوتنا یلا نوري سم نشته خو بدبختی را باندې زوره وره شي بدبختو وكنا قوما ضالين منګه گمراه او پاسل کیو بیا د الله نه به یو طلب وکي په دې خبرو کې به یو طلب وکي اسم خبر روانه کړي س ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون یالله منګه وباسو دې جهنم او کوم بیا دې ګناونو تر واپس شونه بیا به یقینا ظالمان رب العالمین ولا جواب ورکي غوډي سخت قال اخسئوا فيها ولا تكلمون الله بوته کوری شي په جهنم کې اوسېږي ما سره به خبرې نه کوي سحال به دوی چې کله د الله طرف نه دوی ته ویل شي چې کوری شي نن خبره پراخه نن بازار وشتي پیسې مشتي سامان مشتي هر څه کې دي شي سبب نه بازاري نه به پیسې او نه به ساماني خو حساب کتاب وي نه درسشتي ځواني مشتي روغ بدن مشتي مال مشتي فارغ وخت مشتي هر څه شتي دې هر څه نه فائدہ واخله مخکې دې چې आवाज وشي چې مخکې دې چې आवाज وشي چې پلانې مړ ځوانان لکه نن سبا روان دي ځوانان نو به موت ست په انتظار نشي
او کته دا وی چې لا وخت ملک دی نه دا هغه ماشوم د دې مسلې په باره کې وماله څه جواب راکې چې د مور د خېټې نه راوته نه و په خېټه کې دننه مړ شو هغه بس او دا هغه ماشوم د مسلې په باره کې وماته سوي چې د مور د خېټې نه راوته 2 ورځې بعد مړ شو کال بعد مړ شو په کال بعد مړ شو ته خو 10 کاله تیر کړو 20 تیر کړو 15 تیر کړو 40 تیر کړو 50 تیر کړو د الله بندش 50 کاله تیر کړو ته اوس هم لا وخت شتي نو خپل جون شروع کړي نوې جون هغه جون چې به کې ستاره به ته د رب العالمین سره او دا خبره ده ته کوم په اخره کې چې دا ته هم چې ګوره هر سنوټ کیږي او دا غیبت تپوس کیږي رب العالمین قسم خورلې په خپل ځان باندې اسنه چې کال تیر شو خبره ختمه شو خبره نه ختمه الله سوې او دې ته غوږ کېږي او قسم وته غوږ کېږي زړه ته کوزه کې جدا نه چې تیر نه شي فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون پیغمبر استا پر رب می قسمی چې دې ټول نه به ته پوښتنه کوم چې څه څه کړی الله چې بغیر د قسم نه خبرو کې خو پوره ده خو چې بلا قسم مو خوري او په ځان باندې خوري قسم اجمعین د ټول نه به ته پوښتنه کو دا اعمال مبارک چې دوی کړی او عمل خو ټول نوٹ کی اخو یو ناشنا کتاب د عمل نامه هر څه پکې روان دي كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون هر سنوټ کیږي غم مکو دا هر سبا راويشته کیږي د قیامت پورس سوی الله چې د انسان داونه وي چې الله ما سره ظلم وکړو نو د قیامت پورس به الله څه کوي کتابا يلقاه منشورا الله هر انسان ته یو کتاب مخې ته کوم هغه به درې کوله و پروتي عمل نامه به د انسان به حیران شي چې دې سره سو کوم الله به تاسو یو دې ته وکړي اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا کتاب خپل وای کنه عمل نامه استعمل نامه او د ځان سره خپل حساب وکړي چې تر جنت حقداري کې تر جهنم حقداري دا ټول دې لپاره چې دا راخکاری شي چې الله سبحانه وتعالى ګوره ظلم نه کوي چې سره عمل نامه به تعالی په خپل درکې وی ګوره پلانیا نه پدې کې زیاتې شوی نه پدې کمې شوی بلکې لا دای د سره کړی دا چې نیکیانی لسچندا وسوا دا غینم زیات دی لیکلی دي بدید له صرف عقل کړی د کوم چې کړی دا توبه دي تبیا نه دی وستي دې کې چې مسله جهنم ته ځي دا وسمره بدبخت انسان نو دا هر څه نوٹ کیږي او زه ما تاسو په درس کې پر دا خبره کړې مو چې مونږ کې هر انسان لګي دی اوس یو کتاب لیکي دا کتاب مارکیټ ته کله راوځي قیامت پورس ساخو خدای چې سبق لیکي لیکا نور خو خيارې په دنیا خپوي سخپل مرزي